دلته د میدان وردګ ولایت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د یاد ولایت ژورنالیستان فعال او فرهنګي ځوانان راټول شوي دي او مخه یې په یاد ولایت کې د فرهنګي هڅو ترڅنګ د ځوانانو همغږي ده. اول دا چې د منطقوي ژبنیو تعصبونو د له منځه وړلو یوازې حل هغه فرهنګي ډیالوګ دی راشه. ډېر کسان به دغسې وو چې په موټرسایکلونو په پښو به د مڼهګل مشاعرو ته روان وو، د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته قدر به یې کېده، احترام به یې کېده. دا علت دا و چې فرهنګ ته یې ارزښت ورکړی و. نو ځکه باید فرهنګي بهیرونه فعال شي او د دې فعالېدو کې ګټه دا ده چې د خلکو نظرونه موږ ته معلومېږي، د خلکو فرهنګ او دود موږ ته خوندي کېږي. په دغه برخه کې موږ زده کړې کړي دي، رالوی سوي او دغې ټولنې خلک یو، همدغې ټولنې کې مو کار کړی دی. اوس ټولنه به ما حق لري چې زه د مسؤلیت ورباندې لرم او ټولنه حق به ما لري چې زه باید دا کار وکړم په رسنیزه برخه کې. د یاد ولایت چک ولسوالۍ ځوانانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست له مسؤلینو وغوښتل چې په چک ولسوالۍ کې د ځوانانو ادبي بهیر بیا راپیل کړي. او پاتې شوه د چک د ادبي بهیر خبره. رئیس صاحب موږ د چک ولسوالۍ ځوانان او ملګري ټول د دې په نمایندګۍ به زه درته ووایم نو ټول درته اماده یو انشاءالله چې هر خدمت وي، هېڅ مالي مسؤلیت ته یا خدمت ته د اطلاعات او فرهنګ انشاءالله ډېره اړتیا به هم نه وي. دا داسې یو کار دی چې موږ یې هلته په خپلو ځوانانو ملګرو مخلصینو هم کولی شو. تاسو فقط رسمي چوکاټ ورکړئ، نور به یې هلته په مخه موږ بیایو. نو د دغو ملګرو بیا کورونه نه وایم، د دې سره به انشاءالله موږ دغسې تعلقات وي، دغسې به انشاءالله چې د دې خدمت موږ کې هغه به کوو، زموږ که یو غږ وي تر دغو خلکو پورې به وي. په دغه غونډه کې د لاس ونیزې پرانیسته هم وشوه او هغه فرهنګي او فعال ځوانان وستایل شول چې د تېرې مڼهګل مشاعرې په جوړولو کې یې ستړیاوې ګاللې وې.